د زابل والي په مشرۍ د څلورو ولسوالیو د نوي ولسوالانو د معرفت غونډه وسوه. نن د زابل والي محترم ناشر محمد شریف په مشرۍ د ولایت مقام په تالار کې د څلورو ولسوالیو د نوي ولسوالانو د معرفت غونډه داسې مهال ترسره سوه چې د مرستیال والي ملا جمعه خان فاتح په ګډون پکښې یو شمېر نورو مسؤلینو هم برخه درلوده. په دې مراسمو کې مرستیال والي ښاغلي فاتح د نظام د لاسته راوړنو او قربانیو یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې اوسنی نظام د ډیرو قربانیو پایله ده او باید ټول مسؤلین هڅه وکړي څو د ولسونو خدمت په لا ښه ډول ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې اطاعت یو عبادت دی او د اسلامي نظام پایښت او ښکلا په اطاعت کې ده. ورپسې د کارکوونکو چارو مسؤل مولوي احمد مختار د نوي ولسوالانو د ټاکنې رسمي مکتوب ولوست او د یاد مکتوب له مخې د اقتصاد ریاست پخوانی رئیس حاجي امیر د میزانې ولسوالۍ د ولسوال په توګه، د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس ملا حکیم الله فاروق د شینکۍ ولسوالۍ د ولسوال په توګه، د اوبو او انرژي پخوانی رئیس ملا عبدالکریم ذوالفقار د ترنک او جلدک ولسوالۍ د ولسوال په توګه او د قلات ښار د لومړۍ امنیتي حوزې پخوانی امیر ملا محمد آصف زابلوال د خاک افغان ولسوالۍ د ولسوال په توګه وټاکل سول. د غونډې په پای کې د نویو ټاکل سویو ولسوالانو لپاره د بریالیتوب دعا وسوه او مراسم هم د دعایي په لوستلو سره پای ته ورسېدل.